چې کله کله ستا یادونه راښکاره شي د زړه باغ کې مې ګلونه راښکاره شي په کومه ورځ چې دې ونه وینم جانانه د زړه کور کې مې غمونه راښکاره شي په تاسو زموږ هغه تېره خپرونه کتلې وه او په هغه ځای کې موږ د جمال حسین صاحب سره میلاو شو او ډېر خواږه لیکل کوي ډېر مزیدار لیکل کوي د یو لوی سوچ خاوند دی نه زموږ دا خوښه وه زموږ د ټول ملګرو زموږ د ټول ټیم دا خوښه وه چې یاره دغه لوی فکر دغه خواږه لیکل ستاسو سره هم شریک کړو ستاسو نه پې سرای واخلو انشاءالله که موقع بیا وه نن خو داسې څه په روانه کې موږ یو پروګرام جوړ کړو په بله موقع باندې به د دې ملګرو سره بیا چاته یو مزیدار غوندې پروګرام جوړو فلحال څه لږ غونده کې خواږه غونده کې به تاسو باندې اورو جمال حسین صاحب مننه اخوند صاحب تاسو ډېره شکریه چې تاسو موږ له موقع راکړه او زه خو په لیکلو ډېر خاص نه پوهېږم بس تاسې یو لږ لیکل مې کړي تاسو سره شیر کوم وای و جانانه دوه سترګې راواړوه کړې و جانانه دوه سترګې راواړوه کړې زه د عشق په انګارونو کې سوځم ډېر مننه بیا وایي سترګو ظالمانو ته دې ووایه چې سترګو ظالمانو ته دې وایه چې راکړو سترګو ظالمانو ته دې وایه چې راکړو ما ستا د سترګو شراب څکلي دي ډېر بیا وایي بس که ای ساقي د میخانې دروازه بند بس که ای ساقي د میخانې دروازه بند نن بې وفایي کلوز کړی ډېر بس که ای ساقي د میخانې دروازه بند کړه ما سره جانان بې وفایي کلوز جاړي ما به سحر او ماښام ستا دیدن کول ما به سحر او ماښام ستا دیدن کول ستا هغه یادونه چې رایاد شي خفه کېږي بیا آخري شعر دی وایي بس که ای جماله جانان لاړو د بلچا شو بس که ای جماله جانان لاړو د بلچا شو خپل هغه وفا چې رایادو ډېر بل یو غزل دی وایي چې ای جانانه چرته لاړې واپس راشه ای جانانه چرته لاړې واپس راشه خفه چې نشي زما ځانه واپس راشه بیا بل شعر دی چې که دې زما په حال نظر وکړو جانا که دې زما په حال نظر وکړو جانا زما زړګی درپسې جاړي واپس ډېر چې اختر راشي زه پرې سکرم چې اختر راشي زه پرې سکرم زړه مې کړېږي ای درمانه واپس راشي بیا وایي بس که ای جماله یار دې نه راځي پاګه بس ته ای جماله یار دې نه راځي پاګه خیر دې په ما ګرانه اختر تیر که واپس راشي